ټول شموله حکومت څه معنا؟ عبدالله څنګه ولسمشر غني د خوږې ګوتې نیولی او ولسمشر غني ته څه کول پکار دي؟ دا هر څه دې ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. استاد اسماعیل یون لیکي د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني ترمنځ د ولسمشرۍ په تیرو دوو ټاکنو کې ناندرۍ او جنجالونو بې مثاله ریکارډ ټینګ کړ. هغه بل ځل عبدالله او ټیم یې جنجال وکړ، نو ځکه یې د بهرنیو په مرسته منځګړیتوب او فشار لږ تر لږه د حکومت نیمایي برخه راخپله کړه. په حاکمیت کې شریک شو خو په مسؤلیت کې شریک نه و. هغه مهال ما او زما په شان ډیرو نورو افغانانو ډاکټر صاحب غني ته چیغې ووهلې چې ګډ حکومت مه جوړوه، دا به درته په 5 کلونو کې د سر په کاسه کې اوبه درکړي. موږ وویل چې موږ ته د دې ټلوالۍ ارواپوهنه معلومه ده چې دوی د ملاریا د میاشتې په شان ډنډو شوو او رستو اوبو کې ژوند کوي. دولتي حاکمیت د دوی د ژوند د بقا اصلي چاپیریال او عامل دی. هر کله چې د دوی د چاپیریال ختم شو، ژوند یې هم ختمیږي. خو هغه وخت زموږ خبره چا وانه وریده او د ډاکټر صاحب غني پر شاوخوا د راټول شوو غوړمالانو سپیرونې خپل تاثیر وخنده. ډاکټر عبدالله او ټیم یې په حکومت کې شریک شول. اوس نو د عوامو په اصطلاح د هغه خوله په مزه شوې ده. جنجال وکړه او امتیاز ترلاسه کړه. دوی اوس له همدغه ناعادلانه فرموله کار اخلي. د هیواد نازکو حالاتو ته په پام سره جمهور رئیس له خوږې ګوتې نیسي او یو ځل بیا د تیرو تجربو قصیده پخوي. د ټول شموله حکومت عنوان وړاندې کوي، په داسې حال کې چې دا عنوان نه علمي دی او نه هم عملي. علمي په دې نه دی چې حکومت یو محدود چوکاټ دی، یوه خدماتي اداره ده چې په هغې کې محدود کارپوه کسان کار کوي، عوام ولس ته خدمات وړاندې کوي. دا په دې معنا نه ده چې هم د ټول ولس په حکومت کې وي او هم د بیرته پر ټول ولس یا خپل ځان حکومت وکړي. که دا ټول ولس او یا سیاسیون د حکومت بڼه خپله کړي، نو رعایت به یې څوک وي؟ ټاکنې خو وایي همدې ته چې یو یې له بل څخه په ډیر کم اکثریت هم وګټي، بیا هم هماغه ګټونکی اکثریت حکومت جوړوي او دا بل یې د اپوزیشن دریځ خپلوي. له عملي پلوه هم د ټول شموله حکومت جوړېدل شونې نه ده. ډاکټر صاحب عبدالله ته اوس تر ټولو ستره ننګونه همدا ده چې دا ټول شموله کلمه یا شعار به څنګه عملي کوي. تر کومه ځایه چې تجربو ثابته کړې، ډاکټر عبدالله لومړی د نظار شورا په لومه کې بند دی، بیا ترې د جمعیت دایره راتاوه ده، بیا د ستم او تر هغه وروسته د یو شمېر نورو اقلیت محوره افکارو انګیزه کوم پښتانه سیاستوال چې اوس له ډاکټر غني څخه د خفګان په وجه د ده په محور راټول دي، هغه ټول سولیدلي او تاریخ تیري اشخاص دي چې نه کوم نوی سیاسي تولید لري او نه په خپل ولس کې کوم ارزښت. نو په داسې یو حالت کې څنګه شونې ده چې څوک دې د یو ایډیال ټول شموله حکومت نظریه عملي کړي؟ که ډاکټر عبدالله د ده په اصطلاح د کابینې اعلان ته زړه کړی، نو مجبور دی یو 2 مهم وزارتونه خو د پنجشیر درې عزیزانو ته ډالۍ کړي. بیا به ځي جمعیت ته، د صلاح الدین رباني او نورو جمعیتانو زړونه به خوښ ساتي، د کریم خلیلي، دوستم، محقق، نادري کورنۍ او نورو زړونه به هم خوشحالوي. نو پښتنو او نورو قومونو ته به پکې څه پاتې نشي. بیا به نو ښه ټول شموله حکومت شي. بل له عملي پلوه دا حکومت به له چا څخه د باور رایه اخلي؟ د غړو وزیرانو وزارتونه به یې چیرته وي؟ معاشونه به یې له کومې خزانې حواله کیږي؟ قضا او څارنوالۍ او پوځ ته به اړتیا ولري او که نه؟ داسې په سلګونه ټول شموله پوښتنې دي چې دې ډول خیالي حکومت ته راجع کیدی شي. داسې فکر کیږي چې پر کومه ورځ چې ډاکټر عبدالله د دې ډول حکومت د اعلان هڅه وکړه، پر هماغه ورځ دته دا کار د سیاسي انتحار معنا لري او جمهور رئیس غني ته یو بل طلایي چانس ګڼل کیږي. غني به پر ځای ناست وي او د عبدالله دا متزلزل ټیم چې اوس د عبدالله په وجود کې د خپلو ګټو د خوندیتابه لپاره په تصنیعي ډول پر ده راټول شوي، ټول سره وپاشل شي.
دا ټیمان اوس هم دومره متزلزل دی چې د ډاکټر غني حکومت یې اکثره غړو په ډېرو عادي څوکیو او وړو امتیازاتو هم راخپلولی شي. د دوی د هر یو نرخ معلوم دی. دوی د سیاست په سټاک مارکیټ کې څو ځله پلورل شوي او پیرودل شوي دي. غني په نړیوال سټاک مارکیټ کې له پخوا نه بلد د هغو کارکوونکی او ونډوال و. اوس د کورني مارکیټ په نرخ او نوا هم ښه بلد شو، نو ځکه خو د هر چا وزن او مقدار ورته معلوم دی. نو څومره چې عبدالله سرتنبګي کوي، وخت ضایع کوي، خپل ارزښت له لاسه ورکوي او خپل قیمت راټیټوي. قدرمنو کتونکو، تاسې د ولسمشر غني او عبدالله په اړه د استادیون دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای پامان.